دوستانو که تاسو موبایل کوډ کې بند شي خو تاسو ته موبایل کوډ نه وي زده، نو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل کوډ په خپله کولاو، ځکه چې نن ویډیو کې زه تاسو ته موبایل کوډ کولولې طریقه ښیم. که تاسو دغه ویډیو وکسئ نو تاسو به دکاندار ته تلو نه بچ شئ، ځکه چې دکاندار تاسو نه 200 روپۍ اخلي. کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم دې طریقې سره تاسو کوډ خلاصولی شئ. خو که چاته دغه ویډیو ګپ لیدلی شي نو هغه کولی شي چې دا ویډیو سکیپ. که تاسو دغه ویډیو خوښه شوه نو تاسو دغه ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. اوس راځو ویډیو طرف ته. دوستانو کوډ ختمولو دپاره به تاسو پاور بټن باندې ګوته کیږدوئ او دې سره سره لاندې بټن به هم ونیسئ. چې کوم بټن نه موبایل اواز تیزیږي هغه بټن به هم ونیسئ. دغو بټنونو نیولې نه بعد تاسو ته به نوي سیټینګونه راشي. اوس دې نه بعد لاندې وایپ ډیټا فیکټري ریسیټ ته لاړ شئ. دې ته تلو دپاره چې تاسو کوم بټن نه موبایل اواز کموئ هغه بټن په ذریعې سره تاسو ورکوزیدلی شئ. کله چې لاندې راکوز شئ دې نه بعد به تاسو پاور آف باندې کلیک وکړئ، کوم بټن نه چې موږ موبایل بندو. خو دوستانو یوه خبره یاد لرئ، کله چې تاسو موبایل ریسیټ شي نو تاسو مکمل ډیټا ختمیږي سوا د میموري کارډ نه. بس د نن ویډیو هم دومره کافي دی. که تاسو دغه ویډیو خوښه شوي وي نو تاسو دغه ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. زه درنه غواړم اجازت د لوی الله په